شکی نړیوال کرکټ کې کومه څیره وه چې ته دومره لیواله کړې وې چې یاره زه دې ضرور کرکټر جوړ شم؟ رحمان الله ګربز که صدیق اتل؟ رحمان الله ګربز. رحمان الله ګربز که درویش رسولی؟ رحمان الله ګربز. درویش رسولی خو کله ټاپ کې هم راځي کله وروسته هم راځي. نو خیر مثال ذوق او هغې د یو شا لوبه کول مثال خو رحمان الله ګربز که ابراهیم زدران واده دې کړی؟ کله د کرکټ لپاره قرضداري کړې ده؟ والا وسم قرضدار یم. سنگاپور ښار ده که هیواد ده لیدلی یم زه په ویډیوګانو په هغه کې مثال هیله لرم چې ورسم. ترکیه، لندن، برطانیه مثال دا په هغې کې زیاتره مطلب ټول هغه د بیسټ وایم مثال داسې هیله لرم که نه ټول نړۍ باندې راوګرځم. ژوند کې دې تر اوسه څو ځلې ژړلي دي؟ ډېر وارې. هغه څه یا هېڅکله ملګری مه ازموئ. کیدای شي په ازموینه یا په امتحان کې ته داسې څوک له لاسه ورکړي که نه چې بېرته بیا په ډېر وخت سره پیدا نه کړي. مجیب زدران که راشد خان؟ په اوس فعلي حالاتو کې ځان ملي لوبډلې ته چمتو بولي یا ځان نړیوال لوبو ته چمتو بولي؟ په یوه لوبه کې مې اووه لوبغاړي رانه وو. ویلیمسن که ویراټ کوهلي؟ ویراټ کوهلي. ویراټ کوهلي که بابر اعظم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او ستړي مشئ. جوړ په خیر درنو لیدونکو. د ناویلو کیسو پادکاسټ دی او په نن پادکاسټ کې سره د افغانستان د کورني کرکټ یو سترانګ پلیر عطا زرمل څوک چې به په راتلونکي نړیوال کرکټ کې د افغانستان لپاره یو ځلانده ستوری جوړیږي، یو ستر نوم به جوړیږي او افغان ټولنې ته به ډېرې خوښۍ راوړي. زرمل د ناویلو کیسو پادکاسټ ته ستړي مشئ. جوړ په خیر. مننه کوم. ژوندی اوسئ، دې لسکه به او د دې لپاره مننه چې موږ ته هم دا خپل قدرمن وخت راکړو. ډېره مننه. کور ودان. زرمل ناویلي کیسې دي او په ناویلو کیسو کې عموما موږ د ستورو او سترو نومونو پر ژوند او چارو غږیږو، د هغوی پر مسلک غږیږو. خو یوه غوښتنه چې له مخکې در څخه وکړمه، صفا به راته غږیږي او هغه کیسې چې تر اوسه دې نه دي کړي. ډېر کرکټ مینوال ستاسې او د کرکټ خوښونکي ته نه دي خبر، زموږ هیوادوال ته نه دي خبر، نو نن به یې په ناویلو کیسو کې خبرو. فهیم صاحب رښتیا هم ځینو ناویلو کیسو باندې باید خلک خبر سي، خو ځینې داسې کیسې که نه سي هغو باندې بیخي باید څوک خبر نه سي. که څرنګه مخفي پاتې شي باید پاتې شو. لومړی خو به راشو ستاسې د کرکټ نړۍ ته. د ټینس بال نه بیا را شروع کړو. کرکټ دی د ټینس بال کړی دی، څومره دی کړی دی او په ټینس بال کې په کومه برخه کې لوبېدلی؟ کرکټ ډېر کوچنیوالي نه کومه. لومړی ځل مې کرکټ شروع کړی یم ټینس نه و. ډېر کوچنی وم. مثال خپل موږ ترونه دي، مثال هغه به وو تره زامن و مشران و له هغو سره به کرکټ ته تلو. ډېر کوچنی وم. کرکټ سره مې ډېر شوق و. اول وار په کوچنیوالي کې مثال زه یو ښه فیلډر وم. خالي به مې فیلډینګ کوم. مطلب بالونه در باندې رانیول؟ و خالي بالونه به را باندې رانیول. خپل کلي لوبډلې سره به مثال ښه فیلډینګ به م کوم. نو وروسته مثال چې لږ وخت و بیا کیپر وم. کیپینګ به ډېر خوند راکاو. ټینس کې به مثال بیټینګ نه هم کیپینګ ډېر خوند راکاو. نو کیپینګ به مې کاوه. داسې څوکه بیا بیټینګ ته هم پسې راغلم. بیټینګ هم شروع. هغه وخت چې دې بیټینګ کوو په کوم سټیج کې وي، په کوم لیول کې وي، د خلکو تمې څه وي، په خپله څنګه پلیر وي؟ خپله خو ما ته ځان نه معلومېده چې زه ښه وم. خو مثال داسې وخت و یو وخت شپږیزه به مې نه سوی ویلی. دغه وخت کیسې دي. مثال ډېر کوچنی وم. سنګل ډبل به مې کاوه. ډېر مثال سټایلس کرکټ به مې کاوه. هغه وخت کې به مثال ډېر هغه به وو مشران لوبغاړي به وو. ډېر به راته هیلهمند وو. مثال اول خو به یې بېوستله منه چې کوچنی یم راسره زه لرې ځای ته مثال دا کله چې به لوبو ته دی تلو نو بیا چې به لاړم هغلته به زه اوپنر شوم. ځکه مثال ما به لاندې کرکټ ښه کاوه یا ته وکټ ساتلی سي. نو ته به دې ته ډېر خوشحاله وم. ډېر ښه کرکټ به مې کاوه. ځان باندې به دومره نه پوهېدلم، خو د خلکو نه چې به مې کیسې اورېدلې ډېر به خوشحاله کېدلم.
ان کله کله به د شپې خوب هم نه راته چا به مې صفت کاوه چې اتا د مخه کرکټ کوي ډېر به خوښ وم. بالکل. او د کلیوال کرکټ کوم څه ډېر خوندوري؟ هغه لانجې ډېر خوندوري یا که هغه د لوبډلمشر چې مثلا ارځي په خپل واک کې ځکه بیټو بال د هغې عموما کلیوال کرکټ کې هم داسې کېږي؟ ولا خو مختلف شیان ډېر خوندور دي. اول خو عموم کې ټول کلیوالي کرکټ مثال کلیوالي لوبې ډېرې خوند کوي. مثال سړی د سکون احساس کوي، خوشحالي سړي ته ورکوي. نو ما خپله باندې شخصا زم کپتان پاتې شوی یم ځکه چې ما خپله بیټ او وکټ دا شیان اخیستل. دا شیان خوند کوي. مثال ما ته به زیاتره وخت ملګري انتظار و د کلي ملګري نه و چې بیټ او بال و بیټ او بال بل ما سره و تر هغو به د کرکټ نه سوی شروع کولی تر څو به زه نه وم ورغلی. اته به مثال ډېر خوند به یې راکاوه. دوی به انتظار و او دا هیرو به را داخل شو، زه به ورتلم او بیټ او بال بل ما سره و. مثال هغه به ډېر خوند راکاوه. ډېر مې انتظار پرې کول نه، د انتظار کول. یعنې ته په خپل هم ډېر شوقي وي؟ ډېر شوقي وم. باور وکړه کله کله چې موږ لوبې کوو اوس هم دغسې یم. نه پوهېږم د کرکټ مینه له ما سره بیخي ډېر د ما له کرکټ سره بیخي ډېره مینه زیاته ده. باور وکړه زه چې کله لوبې لرم که نه 2 شپې 3 شپې تر مخ ما ته خوب نه راځي. ان کلیوالي کرکټ چې به هم ډېرې خوشحالي نه به ما ته خوب نه راته. سبا لوبه لرم لا بله ورځ لوبه لرم. زیاتره وخت به هغلته د جمعې کرکټ ډېر مثال جمعې په ورځ باندې به مکتبونه هغه رخصت وو، بیخي ډېر کرکټ به و. نو تر مخ به د شپې خوب نه راته. سبا به هلته ځو هلته به کرکټ کوو دغسې به یې هغسې به مثال کرکټ ډېر خوند راکوه. اوس هم ډېر. او دغه کلیوال کرکټ چې کله هلکان کوي نو هر یو په ځان باندې یو نوم ایښي. زه پلانکی یم داسې لوبه کوم. هغه کلیوال یم چې وایي پلانکی راوتی دی. نو ته هغه وخت کې ځان ته کوم نوم ورکړی و د کرکټ په نړۍ کې؟ د چا نوم دې په ځان باندې ایښی و؟ والا داسې خاص نوم یې پلان باندې نه و ایښی، خو مثال داسې اوس په هغه وخت کې د ځینو لوبغاړو لوبو خوند راکاوه. مثال ډېر لوبغاړي به مې کتل چې کومه ورځ به میچ وکړو ټي وي باندې مثال لا به چې باندې واروید لا به زیاتره وخت افغانستان لوبه ګټلې او په هغه ورځ به مثال موږ هر شی بدل کرکټ ته مثال داسې جذبه باندې راتلو موږ لکه موږ له هغه ملک سره لوبه مثال ځان ته کوم نوم نه و ټاکلی؟ داسې نوم خاص نه و، خو مثال هغه لوبغاړي به مخ کول زه به نن لکه د هغه غوندې لوبه کوم. مثال خاص نورال زدران در واخه، مثال بل در واخه، نوروز منګل در واخه، اصغر ستانکزی. نو دغسې هغه هم ځان ته کول. او کلیوالو کوم نوم درکړی و چې تا د چا په څېر بیټسمین دی؟ والا څه ووایم په هغه وخت کې به داسې څوک اوسي کوم نوم نو ما خو ډېر اوس هم ډېر راته څوک څه راته څوک مثال د ډیویلیر لقب راکوي، څوک څه راته څوک څه راته مثال مختلف نومونه به وو. هغه ورځې به مختلف وي، کله به یو رقم لوبه کېدله، کله به مثال تیزه لوبه کېدله، کله به سوکه لوبه کېدله، مختلف نومان به وو. په ځان دې د چا مینه ماتېږي؟ ځان باندې مې د ځان مینه ماتېږي؟ نه په نړیوال کرکټ کې د کوم پلیر؟ نړیوال کرکټ کې ډېر داسې لوبغاړي داسې مثال ځان داسې راته ښکارېږي شاید زه د هغو غوندې کرکټ کولی شم. مثال اگر که هغه ډېر سینیر دی هغو سره ځان نه شم مقایسه کولی پرتله کولی، خو مثال داسې غواړم چې هغه رقم کرکټ وکړم. مثال داسې یو څوک واوسم چې ځانګړی نوم ولرم. مثال لکه بي ډي ویلیرز، مثال هندي لوبغاړو کې روهیت سو، راهول، مثال مختلف شاټونه دي هغه ډېر خوند راکوي او غواړم چې د هغو په څېر سم. مثال تر هغو نه هم لا ښه سم داسې غواړم. او کله چې د رسمي کرکټ ته مخه کړه هارډ بال ته راننوتلي دغه څه وخت وکړه دغه کیسه راته لږه وکړي چې له ټینس نه راوختلي دي بلې نړۍ ته د هارډ بال کرکټ ته؟ والا ټینس نه یو وخت کې موږ کورس داسې ځای ده مثال موږ له دواړو بازارونو لرې وي. مثال داسې اطرافي سیمه ده زرمت کې سرکۍ په نام باندې سیمه ده، شاید ډېر خلک نوم اورېدلی او زیاتره کلیوال خو هغلته ویني. مثال یي را سره موږ له ګردیز بازار نه هم لږ لرې وو، شرني بازار نه هم لرې وو. مثال دواړو ولایتو منځ کې وو، پکتیکا او پکتیا په منځ کې. نو سړک هغه وخت کې نه وی جوړ شوی، موږ د کلي سړک موږ کوچني وو. نو موږ ما تا ته مې کیسه وکړه چې ترونه هم دي مثال تر زمانو مو کلیوال مو هغو لوبډله جوړه کړه. شرنه کې به موږ کرکټ ټورنمنټ کې داخله کوو. نو دوی یوه ورځ لاړل مثال د خبر سره وکړې بیا پیسې سره ټولې کړې چې مثال موږ شیان راوړو د سپورټ سامان راوړو د هارډ بال. نو دوی لاړل باور وکړه ټوله ورځ ورته انتظار کله به بیرته راځي کله به دا راځي مثال شیان به راوړي سوړ شیان به مثال بیخي ډېر انتظار مې ورته وکړو. بیا چې مازدیګر دوی راغلل اوس مې په یاد یو زما تره و
یو ترورځای کېږي مثال هغه دواړه رال شرن نه دغه شیان راخیستي وو نو دوی رال دومره تیز پسې را روان وو دوی په موټرسایکل باندې وو کور ته راورسېدل ډېر تر دوی زه ډېر ورته خوشحاله وم خو مثال هغه چیرې دومره موقع یې نه راکوله اوله وار وروسته مثال اتې به بیا کلي کې تمرین کاوه بیا مرکز شرنه کې مې کرکټ شروع کړو خرین بازار ته به تلو هلته به ټورنمنټونه وو اتې به هلته میچو ته ورتلو یعنې ستاسې د هډبال شروع په خپل شخصي مصرف باندې شوی وه تاسې خپلو کې پیسې برابرې کړې وې بیا مو د هډبال سامان واخیسته او بیا مو د هډبال کرکټ شروع کړ کرکټ هم تر اوسه پورې په شخصي پیسو کړی ده او په هغه وخت کې خو مثال داسې حساب و زه ما څه درته زه مثال دغو شیانو نه مستثنا وم مثال پیسې ما نه پرې کولې زه کسیر وم پکې دوی به پیسې پرې کولې خو اوس هم د په شخصي لګښت باندې لګیا یو کرکټ کوو په هغه وخت کې مونږ کوو او دغه لړۍ کې چې تا کرکټ کوو کله څنګه د اکاډمیک کرکټ ته مخه کړله څنګه دې پسې دغه سفر پیل کړ او له خپل کور کلي پسې راووتلې تر کابل راغلې تر مرکز راغلې والا خو هغلته به م کرکټ کاوه پکتیکا کې به م تمرین هم کاوه دغسې مثال ژمي موسم کې به بیا خوست ته تلمه تقریبا 3-4 کاله خوست ته به تلمه هر ژمی به تلم مثال بیا له هغه وروسته مثال محمد میرزا کټوازی اکاډمي ته رالم کابل ته تقریبا 2.5-3 کاله کېږي همدلې یم باور وکړه دا 100 کاله کېږي ډېر کم به داسې وخت راغلی چې ما د تمرین پرې ایښی مثال ما 3 ورځې مسلسل تمرین پرې ایښی مثال مسلسل لګیا یم ریګولر به لګیا وم تمرین تر اوسه نه ده پرې ایښی خو یو وخت سفر ده تر اوسه لا روان ده نو ګوره مخکې به قسمت کې څه شي او څه شی به پېښېږي او دغه کله چې کابل ته راغلې کرکټ دې شروع کړل د بزرګو ته کرکټ ډېر څه نه وو ځکه تا نو هغه وخت دومره په احساس سره کرکټ کوو او په دومره لیوالتیا سره کرکټ کوو چې ته به ټینس ته دومره خوشحالېدلې چې انتظارونه به دې ورته کول بیا چې کله کابل ته رالې سمارټ کرکټ سره مخ شوې د نوو کرکټرانو سره مخ شوې د ښاري ژوند سره مخ شوې دغه وخت کې احساس څه وو خوبونه څه وو او له چا ډېر متاثره وي چې کرکټ ته ډېر تشویقېدلې کومه نړیواله څېره وه کوم نړیوال کرکټر وو والا داسې اوس پکتیکا کې مثال موږ داسې کرکټ کاوه ښه کرکټ هم کاوه پکتیکا کې وروسته وختو کې مثال الحمدلله ډېر ښه کرکټ مې وکړو مثال څوکه به لږ مشهور هم سوم وروسته پکتیکا کې په شپږیزو باندې ډېر مشهور وم ډېرې ښې شپږیزې به مې ویلې نو څوکه بیا مثال دغسې کابل ته رالو 2-3 وارې دغسې هغه هم راغلی یم لوبو لپاره پکتیکا نه یوه لوبډله وه د موږ یو خپل کلب و علي کرکټ کلب نو له هغو سره رالم په کابل ته یو ټورنمنټ و ډېر ښه ټورنمنټ و مثال ډېر غټ لوبغاړي وو بیا هم ډېره غټه لوبډله مې ماته کړه د آمو زون یوه لوبډله وه زیاتره مثال ملي لوبغاړي وو پکې عبدالمالک ته مثال یو 2-3 نور عبدالرحمن و پکې نو هغو په خلاف ما بیخي ډېر خطرناک اننګز وکړو ښه اننګز مې وکړو نو ډېر تشویقېدلم مثال ښه کرکټ به مې کاوه چې کومه ورځ به مې ښه اننګز وکړو بیخي ډېر به تشویقېدلم او داسې وخت هم راغلی ده چې کله به مې بېکاره کرکټ وکړو کرکټ نه به مې بیخي زړه تور خو تر اوسه پورې لګیا یم نو توکل په الله مخکې څه کېږي نړیوال کرکټ کې کومه څېره وه چې ته دومره لیواله کړې وې چې یاره زه دې ضرور کرکټر جوړ شم یا کوم میچ تا کتلی و یا د کرکټ هغه کومه مینه تا کتلی وه چې ته دومره لیواله کړې وې چې زه به حتما یو کرکټر جوړېږم کومه لوبډله وه کومه څېره وه چې ته په دغې خوبونو په دغې تعقیب پسې کابل ته راورسولې والا خو ما ته مخکې مو ویلې چې کرکټ کتلو نه مخکې م لا مخ کاوه ځکه موږ په کلي کې رواج و مثال کرکټ داسې یوه لوبه وه محلي لوبه وه مثال ټوله به کوله هغه وخت کې ډېر تشویق سوم مثال کلیوالي لوبغاړي به م ښه لوبغاړي ښه کرکټ چې به کاوه هغو ته به م کتل مثال ډېر به تشویقېدلم اوله وار چې کرکټ ته راتلم له هغه وروسته مثال د ویراټ کوهلي ځینې داسې اننګزونه داسې مثال بیخي به ډېر تشویق کړی یم دې ته یاسولی یم چې مثال زه راسم او د خپل هېواد لپاره داسې یو څه وکړم لکه ویراټ کوهلي چې کوي مثال په یوازې سر باندې لوبډلې ماتول دا مې ډېر غټ ارمان و انشاءالله تعالی امیدوار یم نو توکل په الله او د دې کرکټ په جریان کې چې تا تر اوسه کرکټ کړی دی درته به یاد شي چې څومره میچونه یې در سره کړي دي رسمي غیر رسمي دواړه میچونه خو درته ووایم بیخي سلګونو زرګونو میچونه مې کړي دي مثال رسمي او غیر رسمي دومره یو سړی چې تقریبا 7 کاله لا 8 کاله مسلسل لګیایي میچونه هم کوي او مثال تمرین هم کوي ته خپله فکر وکړه هغه کنکلین حساب خو پرېږده چې مثال موږ به ټینس کاوه لا به مغه کاوه
نو څومره میچونه به کړي بیخي الحمدلله دومره میچونه مې کړي دي او د افغانستان زیاتره ولایتو کې کرکټ شته ورغلی یم الحمدلله خپل ولایتونه مې هم لیدلي دي او کرکټ مې هم ډېر کړی دی او ښه کرکټ مې کړی ډېر خوښ یم له خپل کرکټ نه. تر اوسه دې په داخلي کرکټ کې تر کوم لیوله کرکټ کړی دی؟ کوم لیګونه یې لوبولی دي؟ کوم ټورنمنټونه یې لوبولی؟ داخلي کرکټ کې مې بیخي ډېر لیولې کړي دي ډېر ایونټونه مې لوبولي دي. یوازې یو مثال لسټیټ کې مې ریزرو کې وم خو څه ووایم له بده بخته لوبه یې نه ده راکړې یو فرست کلاس او لسټي مې نه ده لوبولې شپږیزه نور مې ټول لیول لوبولي دي زیاتره یې ښه وو زیاتره یې ډېر بد هم وو مثال ډېر سخت حالاتو سره مخ شوی یم. د خپل کرکټ په ریکارډ کې دی تر ټولو بهترین میچ کوم یو دی چې هر وخت یادېږي او ډېر د خوښۍ احساس کې ډېر خوشحالېږي چې دا زما د کرکټ ډېره بهترینه ورځ وه ډېر بهترینه میچ و که څو میچونه یي ستا ډېر دغسې اننګزونه شته مثال چې هغه ما لپاره ډېر هغه مثال ډېر مې خوشحاله کوي مثال چې هغه اننګزونه را په یاد کړم خوشحالۍ احساس کوم مثال هغه په لوکل کرکټ کې مو کلیوالي کرکټ کې دغسې مثال په پکتیکا کې دغسې اننګزونه شوي دي کابل کې خو ما لپاره تر ټولو ښه اننګز چې و مثال د خلکو په زړونو کې ما لپاره ډېر ځای پیدا شو جالب شاټونه چې و کې پی ایل کې و 2-3 اننګزونه و مثال دا اوس تېر کې پی ایل کې دا داسې و چې مثال ډېر خوندور و د ما لپاره نو ما خپل ځان ته نور هم ته مې ډېرې بیخي حیرانونکي و ډېر رښتیا ما حیرانونکي و ښه اننګزونه و مثال د هغه په اصطلاح څومره چې ښه ورته یې تر هغه هم لا ښه و هغه مثال ما ته ډېره خوښي راکوي یو ځل 12 بالو باندې 50 والې وه داسې حالاتو چې بیخي سخت حالاتو ټیم په سخت حالاتو کې و مثال ښه لوبډله وه مخالف لوبډله چې وه ښه غټ لوبغاړي وو پکې نو ښه اننګز مې وکړو باور وکړه ډېره خوشحاله کړم ځان به داسې هغه غوندې راته ښکاري هیرو زه یې کولی شم او دغه د خو او بد ورځو ملګرتیا سره بیخي جوړی په کرکټ کې د کوم میچ نه ډېر بد راځي کوم اننګز نه ډېر بد راځي او کومې ورځې نه دا بدې ورځې خو کاش نه وای په ژوند کې کرکټ ډېرې بدې ورځې مې کې لیدلې دي باور وکړه بیخي ډېر دومره یې تکلیف کړی یم چې بیخي څو شپې ما خوب نه ده کړی سخت حالات سره سړی مخ کېږي ښه هغه یې دا اوس حالاتو کې وو ګریډ 1 کې مسلسل 3 لوبو کې 3 وارې پسې پر وسوځېدم باور وکړه بیخي سخت و د ما لپاره په ژوند کې مې دومره سخت حالات نه و لیدلی ځکه چې بیخي ډېر تکلیف سړی وکړي سړی په ځان باندې باور لري که نه هغه هر شی برعکس شي بیا سړی ډېر په عذابېږي تکلیفېږي نو ما لپاره ډېر سخت حالات دغه د کرکټ کې غوسې تکلیف مشکلات راځي داسې ورځ راغلی ده چې د خپلې غوسې یا تکلیف د وجې دا فیصله کړې چې نور کرکټ نه کوم و ډېر ځل دغسې وخت راغلی دی مثال ځان سره به مې دغه وویلې چې نور کرکټ نه کوم د ټورنمنټ منځ کې داسې حالات سره مخامخ شوی یم کله چې به لوبه ختمه شوه ما څرنګه له میدان نه سټیډیم نه کور ته لاړ شو هغه ته ګیسټ هاوس ته لاړ شوم زه به څوک مال نه خبروم او بیګ به راخم همدغسې به وځم هسې به رالم بیا مثال ځینې ملګري تشویق او داد او مثال هغه به یې راکاوه چې ته یې کولی شې اته بله ورځ به وسي بله ورځ به وسي زړه به نه خفه کوي خو بیا به هم ډېر سخت حالات مثال دې ته مجبوره شوی یم زه ټورنمنټ منځ کې راسم هر شی پرېږدم او لاړ شم دومره مثال سړی تکلیفوي ځکه چې ډېر خواري سړي کړي مثال ډېر کار یې کړی انسان ډېر عاجزه ده او هغه رقم سیله نه درځي مثال هغه رزلټ هغه رقم نه وي که نه بیا سړی ډېر خفه کېږي سخت حالات سره مخامخ کېږي خو بیا ښه ملګري چې مثال هغه بیا انسان په ژوند کې ډېر مهم وي نو یو بیرته تشویقولم دې باندې پوهېدلم مثال اوس بیرته ډېر سخته ده خو بیا به یې مثال تشویقولم بیرته مثال دې ته یې نه پرېښولم زه میدان پرېږدم او ولاړ شم دا د کرکټ په ژوند کې دی کله چې د ملګرو سره ناست پاست دی کله چې ورسره خبرې کوي اکثر ستاسې موضوع څه دا کرکټران چې سره خپلو کینی اکثر هغه نوي کرکټران چې هیلې لري راتلونکي د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره ولوبېږي او په نړیوال کرکټ ولوبېږي تاسو خپلو کې اکثره په کوم موضوع بحث کوئ والله موضوعات دغه زیاتره په ډومېسټک باندې کورني کرکټ باندې غږېږي چې مثال زه به داسې کرکټ کوم دغه لیول به کوم مثال دغه کار به کوم زه مخکې راسم باور وکړه بیخي الحمدلله بیخي ډېرو خلکو سره راشه درشه کرکټ اړوند
مثال کورنۍ کرکټ کې په زرګونو ځوانان دي مثال چې موږ ورسره پیژنو نو ټول دغه هیله لري چې ښه کرکټ وکړي مثال ښې لوبې وکړي ښه ډومېسټک کرکټ وکړي او مخته راشي د خپل هېواد نمایندګي وکړي هر یو دا هیله لري نور الله پاک ښه پوهېږي چې چا هیله به پوره کېږي او چا هیلې به نیمګړې پاتې کېږي. د کرکټ کې د کله قصدن څوک رن آوټ کړی دی یا ته کله چا قصدن رن آوټ کړی زه م ولا آوټ شوی یم بل څوک قصدن به نه ورته یم ځکه چې یو تا سره په هغه باندې ولاړ دي مثال هغه ملګری سو سنګر ملګری چې دي نو هغه کله څوک قصدن آوټ کوي خو دغسې غلطیانې کېږي سهون غلطیانې به ورته ووایو ډېر وارې زه م آوټ شوی یم داسې لوبه هم راغلې ده موږ یو وخت کې مې یو لوبه وه مثال پکتیکا کې مرکز شرانه کې موږ د کلي ټیم سرکۍ په نام باندې یو لوبډله وه په یوه لوبه کې مې 7 لوبغاړي رن آوټ کړو زه اوپن ته وتلی وم مثال په هغو کې بیا وروسته داسې وم مثال ما په کرکټ لیک کاوه نو ما ته ضرورت و د لوبډلې نو کپتان هم دغه اجازه راکړې وه مثال 7 لوبغاړي راسره راوړست 7 لوبغاړي ما سره رن آوټ یعنې ته په خپله په بیټینګ کې ولاړ وي بیټینګ کې ولاړ وم خوا به رن آوټ سو راسره ما غوښتل چې مثال زه لوبه وکړم ښه لوبه وکړم میچ وګټم دې خاطر باندې ځکه چې هغه ځینې لوبغاړي داسې وو نوي لوبغاړي به وو که ټینس نه به راغلي وو هغو دغسې کرکټ نه سوای کولی نو اتې بیا هغه به دومره نه خفه کېدل ځکه چې کرکټ د ګټې مثال دومره جذبه وکړه نه چې آوټ به هم سو هغه به مثال دې باندې نه خفه کېدو چې دی آوټ هغه به دې خوشحاله و چې اتا کریس کې ولاړ د مثال اتا میدان کې ده نو انشاءالله لوبه موږ ګټو یو هغه ورځ مثال داسې وه وروسته زه هم خفه وم لږ نه ډېر خفه وم نور چې مثال مینوال او د لوبډلې د مشران چې وو هغه هم لږ راته غوسه و چې ونه پره سرنګ په یو لوبه کې مثال یو څوک رن آوټ کړي او اوس د سږ کال 2026 کال ګریډ 1 سیالیو کې په درېیمه لوبه کې رن آوټ شوم د شپې مې بیخي ډېر سوچ کړی و زه به داسې کوم داسې انینګز به کوم زه به بیخي غلطي نه کوم مثال تر دغه مخکې 2 انینګزو کې آوټ شوی وم زر نو ما ویل زه به بیخي غلطي نه کوم لاندې شاټ لاندې کرکټ به کوم مګر مې ځان ښه سیټ کو بیا به ټرای نه کوم د الله په کارونه د 2 بال باندې رن آوټ شوم دومره غوسه شوم که نه بیخي خپل احساسات مې نه سوای کنټرولولی ډېر غوسه وم وروسته مې فکر وکړو چې څه شی چې موږ غواړو هغه موږ نسو ترلاسه کولی څه شی چې موږ ته الله پاک راکوي هغه به موږ ته رارسېږي نو دې باندې مې ځان ته قناعت ورکړو په هغه ورځ لږ داسې احساساتي غوندې وم بیا میچ رفري مې لږ جرمانه کړی وم نو خیر دی اوس هغو مې لږ داد راکاو ځکه چې شاید هغه داسې فکر یې کاوه چې اتا ښه کرکټ کوي لا ښه استعداد ده نو د دې بجای چې مثال زه به جرمانه کولم ما ته به مثال مثبت او تشویقي خبرې کولې خیر دی اوس موږ مشران دي نو ډېر به خوشحاله کېدلم هغو خبرو به هم ډېر مثال بیرته بیا غوسه ما ختموله بیرته بې هیله من کولم مثال چې زه لکه ښه کرکټر یم او ښه کرکټ کولی شم همدغه موضوعاتو ته په کتو سره چې ته بار له مشکلاتو سره مخ شوې بار بیرته ودرېدلی او دا د ژوند یو مهم راز دی د کرکټ په دنیا کې دی تر ټولو غوره سپورټر څوک دی شاته د ملاتړ څوک دی والا لکه سوړ سپورټر چې مثلا تا ته همیشه تشویق درکړي او تا ته وایي چې کرکټ وکړه تا ته هغه مالي مصارف ته هم زه درته برابروم او مثلا هغه د کور کارونه او ستا برخه چې کوم څه مسؤلیتونه دي هغه زه مخته وړم خو ته کرکټ وکړه ته د ځان نه یو ښه کرکټر یو هیرو جوړ کړه زیات سپورټ ما سره د کورنۍ سپورټ ډېر ده مثال خپل پلار او پلارجان ترونه مو ټوله کورنۍ تر زمانو مو ورونه مو مثال هغه تشویقوي راته ته ښه کرکټ وکړه مثال محنت وکړه خواري وکړه او له هغه په څنګ کې مثال ډېر دغسې ملګري هم شته مثال ما ډېر تشویقوي او هغه مثال د ما په کرکټ باندې باور لري زه کولی شم ښه کرکټ وکړم مثال په سخت حالاتو کې ما سره داد راکوي او ښه حالاتو کې خو بیا بیخي نور هم ډېر یو کس دا خو ضرور ده چې ملګري دوستان هر څوک مثبت هم شته منفي هم شته و یو کس چې تا دپاره لکه د سیوري په شان دی او تا سره روان دی چې ته به یو څه جوړېږي او زه در سره یم ما سره ډېر دغسې ملګري شته مثال مشران ملګري هم دي ډېر مې تشویقوي 3-4 خو داسې دي مثال زیاتره وخت مې تشویقوي خیر دی اوس ډېر ترې خوشحاله یم نو یو نه ده د 3-4 دانې داسې مثال ډېر مې تشویقوي مشران او کله چې ښه کرکټ وکړي یا خراب کرکټ وکړي پلارجان څه وایي ورونه څه وایي د کورنۍ عکس العمل څنګه وي
نو د کورنۍ عکس العمل خو معلومه خبر ده. مثال سخت به خو ماته داسې مخامخ داسې نه یې مثال خفه کوي مې نه چې تا ولې داسې وکړو. کله مثال سخت حالات خفه کېږي ډېر، زه پوهېږم چې ډېر خفه کېږي. ټوله کورنۍ مثال دې ته انتظار وي چې زه ښه کرکټ وکړم او مخکې راشم یو ښه کرکټر شم. مثال خپل اول خو لومړی خو د کورنۍ کرکټ کې لوبې وکړم، بیا د هېواد په سطح ښه کرکټر شم. داسې سخت حالات طبعا چې زه خفه کېږم هغه به هم خفه کېږي، هغه بیا د ما په خفګان باندې ډېر خفه کېږي چې مثال دی باید خفه نه واوسي، کرکټ کې دا شیان شته. مثال پلارجان دا ورونه هم دي ترونه هم دي ټول باندې خفه کېږي. په اوس فعلي حالاتو کې ځان ملي لوبډلې ته چمتو بولي یا ځان نړیوال لوبو ته چمتو بولي؟ والا اوس که زه داسې ووایم چې زه مثال نړیوال کرکټ ته چمتو یم، خو خلک به وایي دا مثال داسې خبرې کول پلیر سره نه ښایي، خپله خوله باندې ځان صفت کوي. مثال زه دغه کرکټ کولی شم، زه دغه کرکټ کولی شم. خو زه که خپلې خواري ته وګورم که نه، ما ته دا ډېر ملګري یا یم مثال دا ډېر کوچیز دا کته لیول کوچیز او ملګري مثال کوم دي موږ سره چې اوسېږي مثال اکاډمي کې لاغه کې، نو هغه زیاتره وخت ما ته دغه یا ته په کوم لیول کې سې که نه ته تر هغه لیول ډېر پورته کوي، تمرین کوي، لا کرکټ کوي که نه، ته اول باید دغه لیول ته کرکټ وکړې کوم لیول کې ستې بیا به پورته لیول کرکټ کوي. او واقعا مثال زیاتره وخت زه تمرین کوم که نه کوم چې نېشنل ملي سطح باندې کېږي، مثال هغه ملي پلیران چې کوي، مثال زیاتره وخت هغو نه مثال هارډ پریکټس کوم. زه یم چې جوړ سم چې زه که پورته کرکټ ته راځم که نه چې کوم کمی نه موجود کمی موجود نه وي پوره، خو یو الله پاک ده. خو زه بیا هم ځان سره یم چې داسې چې نه وي چې یو څوک ووایي چې تا باید دا کار کړی وای، مثال تر څو نور هم ښه سوی وای. نو هغه شیانو ته ماشاءالله ډېر کار مې کړی، ډېر چمتو یم. نو راته ګوره نو قسمت څه راسره کوي. او د کوم کرکټ سره زیاته مینه لري؟ کوم فارمټ سره؟ T20 ODI ټیسټ؟ 20 ډېر خوند راکوي، سپین بال کرکټ ډېر خوند راکوي، سور بال کرکټ هم خوند راکوي. خو 20 مثال اوس زه داسې څه وایم 20 کرکټ ته ډېره لیواله یم. د هېواد لپاره مثال سپین بال کرکټ وکړم، بیا خاص 20 او ون ډے. نو 20 او ون ډے مې ډېرې خوښې لوبې دي. اگر که ښه کرکټ چې ده د کرکټرانو په اصطلاح ټیسټ کرکټ هغه کرکټ داسې یو پلیر ښه کې جوړېږي. مثال د هغه امتحاني کرکټ د ټیسټ کرکټ مثال 4 ډے کرکټ 3 ډے کرکټ همدغسې بیا نړیوال ټیسټ کرکټ ډېر ښه کرکټ ده. خو شخصا ما ته خوند راکوي 20 کرکټ ډېر خوند راکوي. غواړم چې اګریسیو واوسېږم، مثال اټیکینګ کرکټ وکړم، نو دا ډېر خوند راکوي چې بولران ښه وځورم، اگر که زه خپله ورسره ځورېږم. او عموما دغه وکټ کیپرز چې کوم دي دوی خو په پیل کې ښه لوبه کوي، ته کوم وخت کې ښه لوبه کوې؟ پیل کې، میډل کې، که په فینش کې؟ او کوم یو کې ډېر راحت وي؟ د پوزیشن خبره که درته وکړم، مثال ما زیاتره وخت ډومېسټک کې ټاپ اډر کې کرکټ کړی ده، اوپن کې مې کرکټ کړی ده. خو دا وروستیو کې دا وروسته 2-3 کاله مثال داسې حالات سره مخ شوی یم چې هم میډل کې هم فینش کې هم ټاپ کې. اوس مې ځان داسې عیار کړی ده، مثال داسې مې ځان جوړ کړی ده چې ما ته که هر وخت غږ راوسي مثال کوم پوزیشن کې کرکټ کولی شي، شاید زه ورته داسې ورته ونه یم زه پلان کې پوزیشن کرکټ کولی شم. په کوم ځای کې چې کرکټ کېږي مثال بیټسمین کرکټ کولی شي، زه په یو پوزیشن کرکټ کوم. مثال ځکه شاید تاسو لیدلي تېر کې PL کې مثال تر هغه مخکې لوبې دغسې نور داسې ټورنمنټونه اوس چې ما په 6م او 8م نمبر باندې هم لوبه کړې، 8م نمبر باندې هم لوبه کړې ده او الحمدلله ښه لوبه هم کړې. دغسې په اوپننګ کې مثال په ون ډاون او میډل کې هر پوزیشن کې کولی شم اوس الحمدلله. او د افغانستان په کرکټ کې، په نړیوال کرکټ کې د داسې لوبغاړو نومونه راته واخله چې ته غواړي هغوی ریټایرمنټ وانخلي، ته ورسېږي هغه ځای ته او د هغو سره کرکټ وکړي. ارمان او هیله دې دا ده چې هغو سره په یو میدان په یو ویشتم ځای باندې ولوبېږي. خپله لوبډله کې که مخالفو لوبډلو؟ دواړو لوبډلو کې، یعنې خپله لوبډله کې هم نړیواله لوبډله کې هم هره لوبډله چې ته ښایي، هر لوبغاړی چې ته ښایي، کوم لوبغاړي دي چې ته غواړي هغوی ریټایرمنټ وانخلي، ته ورسېږي هغو سره یو میچ 2 میچه مخامخ وکړي؟ والله ډېر دغسې لوبغاړي دي مثال چې زه غواړم په نړیوال کرکټ کې له هغو سره یو ځای ولوبېږم. په خپل هېواد کې خو ماشاءالله بیخي ډېر دي مثال داسې لوبغاړي دي چې ډېره هیله لرم چې مثال د هغو سره کرکټ وکړم نړیوال میدان کې یو ځای. او په انټرنیشنل کرکټ کې چې دي مثال نورې لوبډلې چې دي مثال
داسې بولران داسې غواړم مثال هغه زه باید ولوبوم. لکه څوک مثال د هندوستان بمرا مثال داسې ډېر یو داسې بولر دی مثال ډېر کم داسې بیټسمنان داسې هغه باندې ښه کرکټ کولی شي. ډېره هیله او ارمان مې داسې مثال هغې خلاف یې ولوبېږم مثال هغه ولوبوم او د هغه په مقابل کې ښه کرکټ ترسره کړم. او په داخل کې مثال راشد خان مثال داسې هیله لرم که نه په نړۍ کې کوم ستر نومونه دي او ښه نومونه دي هغه ستوري چې څوک دي ستوري څوک دي مثال هغه سره باید کرکټ وکړي د هغو خلاف کرکټ وکړم او ښه کرکټ وکړم. یعنی مطلب غواړي چې د راشد سره مخامخ شي په بالکل راشد د موږ ملي ستوری ده د موږ قهرمان ده خو هیله لرم چې دغه مقابل کې کرکټ وکړم. او داسې و مثال په کلیوالي کرکټ کې به هم مثال ولسوالیو کرکټ به هم کاوه زرمت کې دا کلی کې به کوم لوبغاړی به مثال پلانکای ښه بالر دی هغه سره باید احتیاط وشي. ما به ځان سره فکر کاوه چې کوم ښه بالر زه باید هغه ټارګټ کړم. دا د کرکټ له نګاه نه مثال یو سخته خبر ده باید ونیسي ځکه چې ښه بولر ته باید ریسپیکټ وشي مثال د ښه بال ریسپیکټ وشي. ما دا به دغه خوند راکاوه چې ښه بولران زه وهم او زیاتره بریالی شوی یم ښه بولران مې ول. او تر اوسه د کرکټ کې داسې ارمان چې په زړه کې د پټ ساتلی دی چاته نه دی ویلی څه دي؟ ځینې ارمانونه به پوره شوي ځینې به پاتې خو یو داسې ارمان چې تر اوسه دې په زړه کې ساتلی وي هېڅ ملګري ته نه دی ویلی؟ والا ارماني دنیا د ارمانونو خو څومره پوره کېږي دغومره نور هم ډېرېږي. ارمان هم دغه ارمان د خپل هېواد لپاره کرکټ وکړو مثال ښه کرکټ وکړو مثال دا خو هر چاته معلومه دی تا سره داسې ارمان چې پټ وي در سره یاره دغه چاته نه یم تر څو چې ور ونه رسېږم ویلی دې نه تر اوسه او نن ناویلي کیسې دي نو مجبور چې ووایو. ته یې مثال داسې یو ارمان چې هغه د ما په زړه کې چاته مې ویلی نه وي چې زه هغه ګول ته ځان رسول غواړم مثال هغه هدف ته ځان رسول غواړم. فکر دا دی چې کله ورسېدم بیا به خلکو ته وایم چې دا زما یو ارمان و دا دې راورسېدم. داسې ارمانونه دي ما څه درته ویلي چې نړیوال کرکټ کول مثال ښه لیګونه کول لکه آی پی ایل مثال دغسې نور غټ لیګونه ډېره هیله مې ده مثال او غواړم چې هغه ته ورسېږم. ډېر دغسې خلک دي ځوان کې رقم خلکو سره سړی مخامخ کېږي داسې خلک شته مثال چې دغه مثال پیغور په شکل باندې راته وایي چې ته ولاکه دغه کرکټ وکړي مثال ته دغه کرکټ ولاکه وکړي خو ځان سره مثال هغه خبرې مې ذهن کې لکه یو ضد غوندې څه ده زه داسې یایم چې هغه ته زه باید ورسېږم. دې په خاطر نه چې مثال پلانکی ما ته یې نشته رسېدلی زه باید هغه ته ورسېږم دا هدف ته دی ما باید خپل هدف پسې لاړ شم کار وکړم نو خپل هدف ته لګیا یو کار کوو نو راته عزت او ذلت د الله په لاس کې ده که نه او وایي که نه چې ناکامۍ ته مې چې څوک په انتظار دي په دې سختو غرو او که څه خبره ده هم داسې یو بیت غوندې دی که نه خطل به ورته ښایم نو پوره ما ته یاد نه دی خو کوشش پکار دی او هڅه چې وي نو ضرور کامیابېږي. هڅه کوو کوشش هم کوو هڅه هم کوو نور اتې توکل په خدای. ښه را به شو د پاډکاسټ دوهمې برخې ته شخصي ژوند ته به ور داخل شو. لومړی خو همدا پوښتنه په شخصي ژوند کې چې کرکټ دې له ژونده څه اخیستي کومې قربانۍ دې ورکړي دي کرکټ لپاره ستا هغه هیلې ارمانونه او ستا هغه ډېرې قربانۍ څه دي د کرکټ لپاره چې تا نه هغه تفریح او مثلا همداسې ورته نور څه اخیستي دي؟ والا نو کرکټ ډېر څه راکړي دي باور وکړه ډېر څه رانه اخیستي کرکټ هغه څه به راته وایي چې درنه اخیستي دي لکه څه کرکټ خو تر ټولو مهمه خبر دا ده چې مثال ما له خپلې کورنۍ سره مثال ډېر وخت نه ده تېر کړی داسې مثال راځوان شوی یم مثال مسافرۍ کې تر اوسه پورې مثال هیله مې دا زیاتره وخت له خپل کورنۍ سره تېر کړم مور او پلار سره خپلې کورنۍ سره هغه مثال هغه هیله مې تر اوسه نه ده پوره شوې چې ډېر وخت ورسره تېر کړم. او بل ملګرو سره کېناسته ملګري مثال ډېرې چکرې مثال آشانر سره نه مثال د کرکټ نړۍ رانه پاتې کړي دي ځکه نه سم کولی ځکه چکر ووږم ما نه تمرین پاتې کېږي ځکه چکر ووږم زه پرې خوبه کېږم مثال زه په هغه لوبه نه سم کولی مثال داسې کړی یم زموږ دا ژوند ډېر محدود کړی ده زه باید خامخا خوب هم پوره کړم زه باید خپل تمرین ته هم وخت ورکړم
مثال زه باید خپلو لوبو ته هم وخت ورکړم. مثال داسې ژوند نشي کولی کرکټر لکه دا خلک سوړ فکر کوي چې مثال ولا پلانکی کرکټ کوي او ډېر خوشحاله وي خپل ژوند نه مثال ګرځي ولایتو باندې ګرځي چکرې وږي مثال نړیوال لوبغاړي دي مثال چکرې وږي خو دا که د هغو په ژوند باندې خبر سي د هغو د ژوند له راز نه خبر سي که نه واقعا به دوی د معلوماتو دا خلک سي څومره تړلی ژوند لري او مثال دوی نوم جوړوي څومره قربانیانې ورکوي مثال څومره سخت حالات تېروي دا نو یوازې کرکټران پوهېږي په دې باندې. او بله دا چې دغه د ملګرو په شتون کې تر ټولو رازداره ملګری دی څوک دی د کرکټ په نړۍ کې په عادي ژوند کې نوم به یې راته اخلي رازدار ملګری خو ډېري د ګراني خوښې ملګري الحمدلله بیخي ډېر ملګري لرم مثال کرکټ نه علاوه هم ډېر ښه ملګري لرم کرکټ کې مې بیخي ډېر ښه ملګري دي داسې ملګري دي مثال د ورونو غوندې راته ګران دي ستا دغسې اول خو داسې به درته وایم مثال داسې شیان لا داسې رازونه زه نه لرم اوس چا نه یې پټ کړم د راز ملګري دي څوک دي ضرور په ژوند کې هر شخص هر کرکټر هر ستوری داسې یو ملګری لري چې د نورو ملګرو په جدا بڼی چې دغه سره د ژوند هر څه شریک تاته مخکې ویل چې ګوره ملګري رانه خفه کوې ستا ډېر ملګري دي ما څه درته ویلی شي باور ډېر مهم ده باور ډېر مهم ده ما څه درته ویلی شي یو ورځ یو څوک ملګری کوم که نه د ملګرتیا لاس ورکوم په هغه باندې باید باور وکړم الحمدلله په زیاتره کوم چې زما ملګري دي په ټولو باور لرم او دې باندې یقیني یم مثال زه هغو ته مثال د کوم راز خبره کوم هغه کوم هغه به راز ساتي ځکه زه په خپل الحمدلله یو راز ساتونکی انسان یم ډېر داسې رازونه دي چې مثال شاید زرمل دا راته ووایه یو کس په ژوند کې داسې څوک لري چې غواړي هغه د تا سره همیشه اوسېږي او تور سره ځان ډېر راحت احساسي والا نو ما څه درته ویل ډېر ملګري دي ښو ملګرو سره یو کس چې ته فکر او سوچ دی لکه د کرکټ له مصروفیاتو راخلاص شي د کرکټ له ستړیاو راخلاص شي د نورو سوچونو فکرونو راخلاص شي وایي هر کس چې دغه ملګری خو راسره همیشه یا ګپ شپ و ناسته پاسته یا مثلا داسې نور څوک خاص وي درته څوک به چې مثلا ته غواړې چې څلېرې ساعته له تا سره اوسېږي په کرکټ کې مثلا په سوچ فکر کې ما څه درته ویل چې ډېر ملګري مې دي الحمدلله او ملګري ډېر دي هغه زه منم در سره تر دی او دا خبره شخصا د ما فکر او ذهن داسې جوړ شوی ده که نه لا مثال داسې عادت راته جوړ شوی ده ما څه درته ویل کوم ملګري مې جوړ کړي دي که لا کوم د ما ملګري دي باور وکړه چې هر یو سره یم ځان به راحته احساسوم او هغه سره خوشحاله اوسېدم د ملګرو کې خو ضرور فیصدي خو یي حتما یو کې یو ستونزه بلکې یو خواله بلکې بل خواله تر ټولو بهترینه ما درته ویل کنه چې غواړي څلېرې ساعته له تا سره اوسېږي ډېر زیات اعتماد باور لري اعتماد باور خو په ټولو وي خو په دغه نومونو کې یو تر ټولو غوره نوم خو په دې باندې نه سم اخیستلی ما ته وویل ما ماشاءالله ډېر ښه ملګري دي کلیوالي ملګري مې دي ډېر ځینې داسې ملګري دي ډېر پرې باوري یم ډېر مثال سخت حالاتو کې را سره درېدلي دي مثال تشویق کړی یم ډېر نږدې ملګري مې دي مثال کلیوالي کرکټ نه رانیولې او دغسې کلیوالي لوبو کې مثال دغسې کلیوالي ژوند کې او دغسې کرکټ رسمي کرکټ زه راغلی یم ښه بیا داسې کار وکړه دا کوم چې ډېر باور بې لري همدوی ته به یو کس ته به زنګ وهي لکه څه ور زنګ ورته وي ورته موږ بېګا ته ستا میلمانه یو 10 نفر والا دغسې ملګري لیږ نه ډېر دي 10 نسي 20 ورته ووایم هم داسې به راته ونه وایسي نه نو خو هغه څه یا هېڅکله ملګری مه ازموئ کیدای سي په ازموینه یا په امتحان کې ته داسې څوک له لاسه ورکړي که نه چې بېرته بیا په ډېر وخت سره پیدا نه کړي نه غواړم چې خپلو ملګرو نه امتحان واخلم ځکه چې زه یو داسې ملګري ته دې ووایم چې ستا په ډېر باور اعتماد ورته زه نور کرکټ نه کوم ولاړم کور د کرکټ مې پرېښوده دا ملګري ته نه دا زه پوهېږم ما څوړ کرکټ کړی ده که نه ما څوړ وخت را تېر کړی او د ما کرکټ چې چاته معلومات شته که نه دا که زه ووایم باور وکړه بیخي ډېر خلک به شاید خفه شي نږدې ملګري
او بیخي ډېر داسې خلک دی به خوشحاله وي زه یم د اختر ورځ به یې د هغو لپاره دا خو نو ډېر چا په ژوند کې داسې ووایم مثال زه کرکټ نه کوم خبرې اتا ډېر داسې رمز کې ما درته مخکې ویل چې خبرې به صفا کې رمز کې غږېږي ډېر په کوډیز شکل غږېږي زه غږېږم دغسې ما د خبرو انداز هم دغسې د مثال یو مخ خو نور خواته چې شی شته نه مثال تر دغه خواته خلاص نه سم غږېدلی ژوند کې دې تر اوسه څو ځل ژړلي دي ډېر واري علتونه به یې نه پوښتې خو ډېر واري نه علت خو به پوښتم کرکټ ډېر خفه کړی سخت حالت دي کوم څه و کوم میچ و کوم درد و کومه دوکه وه چې ته ډېر سخت ژړولی اوسه پورې در یادېږي او ذهن باندې درته بوج راوړي والا ستا دغسې ستا ما څه درته ویلې کرکټ اړوند دغسې ډېرې کیسې سته چې اوس هم راپه یاد شي مثال ډېر ناهیلی یوه کیسه یې راته وکړه داسې لنډه چې مثلا دغسې کار او یو ملګري دوکه راکړه یا مثلا کرکټ کې دغسې حالت سره مخ شوم او بس کور ته لاړم او بس داسې زه به کیسه درته وکړم زه غواړم داسې یو انسان واوسېږم مثال داسې یو څوک واوسېږم که ما سره چا بد کړي هم دي که نه نه غواړم چې بېرته هغه ته دا احساس ور وکړم مثال لا یې ورولم چې واقعا دی له ما نه خفه ده مثال له ما نه خفګان احساس کوي نو زړه کې کینه ساتي نه الحمدلله څو ځلې دوکې خوړلې دي په ژوند کې داسې څوک به مې چې هغه دوکه نه وي خوړلې تا د تر ټولو غټه دوکه کومه یوه وه دغسې سته مثال داسې دوکې سته مثال ویل ښه نه ما خو یو دوکه خو راته ووایي دغسې ژوند کې یو حالاتو سره مخ وم او دغسې عکس العمل را سره بېرته و زما عمل داسې و مګر عکس العمل داسې منفي و دغسې دوکه مې وخوړله ما تا ته څه ویلي تا خبرې ډېرې هغه دي ښه اوس که زه دغسې یا ما څه درته ویلي شاید هغه خلک بیرته خفه شي مثال زه نه غواړم چې کوم خلک خفه شي نو دې شیانو کې دا کیسې سته مثال سپینې سیایې بیا به ډېر خلک خفه کېږي او ډېر خلک به لاس ورکوي خو سپینې خبرې بم کوو مثال دا خو دا معنا شو چې مثلا ته حقیقت پټې نه حقیقت نه پټوم خدای پټ دی ما د درې څلور پوښتنې وکړي حقیقت نه پټوم خو نه غواړم زړونه مات کړم مثال ډېر د زړونو ساتونکی نه وي والا دا ځینې خاصیتونه ځان سره کله کله د انسان سي ځان سره کله کله فکر کوي مثال ما کې کوم داسې خاصیت مثال داسې خوی دی چې هغه مثال خپل ځان ډېر باوري او په هغه باندې مثال سړی ووایي چې واقعا دا ډېر ښه خوی ده په ما کې دا ډېر ښه عادت ده ما سره ډېر داسې عادتونه دي که نه چې ما تر اوسه هم نه په یاد کېږي مثال چې ما دې څوک خفه کړی داسې مثال لا مې چا ته تیزه خبر کړي ما ته شوي دي ډېر واري مثال ډېر ځل داسې کیسې راته شوي دي چې ډېر خفه کوونکي مثال مایوسوونکي کیسې مثال سړی مایوسه کېږي پرې خو ما تر اوسه چا ته نه ده کړي کله یې جمعې جمع ورکړي نه جمع مې ورکړي دي الحمدلله خو د جمعې جمع مې نه ده ورکړي که نه ما خو ویل ته مولوي صاحب یې پوره نه څوک خفه کوې نه دې خفه کړي دي نه چا ته خفګان ورکوې نه د چا نوم اخلي هلکه په دې دنیا جنتي خدای دې وکړي چې موږ تاسو ټول جنتیان یو الحمدلله مسلمانان یو جنت ته به خامخا ځو انشاءالله نو اتې نور به څه ووایم خو دغسې انسان یم مثال دغه خو یو خاصیت مې داسې جوړ شوی ده نو اتې به زه څه ووایم زه غریب به څه ووایم زه غریب به څه ووایم ښه او د کور په کارونو کې څنګه یې ولا کور کارونو کې ډېر تکړه وم لکه څه شی دې کولی شو که موږ ما ته وویل چې موږ کلیوالي ژوند دی مثال رشکې هم لرو غنم هم لرو مثال هغه د نارینه‌و کارونه دي خو هر څوک کوي د کور کارونه درته ښایم پخلی کولی شي وړل همدول جارو وهل لوښي مینځل دغه شیانو سره څنګه یي ولا خو ما څه درته ویلی چې زه زیاتره وخت ځوان شوی یم لا پښې اوبه پوه شوی یم مسافري کې ژوند تېروم پخلی باندې هم پوهېږم جارو هم وهلی شم مثال دا کارونه دې کولی شم ښه په کله دې د ترکارۍ د پخولو په وخت کې یا پخلی وخت کې دي د مالګې په ځای پوډر موډر ترکاري دا اچولي یاره داسې وخت نه ده راغلی خو داسې وخت راغلی کله مې بیخي ډېره مالګه ور اچولې ده کله مثال کمه مالګه را اچولېدله کله یې سوځولې ده دیګ بلکل و سوځلی یم د دیګ مثال بیا دې څه کول هغه وخت کې بانه څه وه هغه بانې خو مختلفې بانې څه بانه به ورته وکړم ولا مثال لا د باندې وتلی وم لا مې ورفکر شوی نو لا را چیر شوی و مختلفې بانې به وي خو یو وخت کې تاکوالي ژوند ډېر سخت ژوند دی مثال
نو یو وخت یو مرګري ومره 15 شپږ نفره مرګري وو تاکي نو د ما د دیګ وار نو دا نور ملګرو به ډېر اخلاص کاوه دی الحمدلله اخلاص په مام کاوه په غیر ورځ ما باندې لیک لیوار مثال غرمې دیګ وم کاوه ماسپخین بیا تمرین ته تلم غرمې ټیم کې مثال لاته بیا تمرین ته تلم نو امرګړي لیک نا وخت سو د دیګ شان یو راوړ نا وخت سو کوټه کې نو دیګ سیما ورته تیاراو مالز باندې تاسو یو خوراک جوړ کړم دا کیسه مې شاید تاسو مخکې کړې مې مالز تاسو نن چاینیز جوړ کړم ها چاینیز خاله مې نو مر بدل یو مثال لسی خوراک ته هر شي سره میکس کار په یاد وو کار په یاد وو کړه کړه نو نه کړه مې چیرته خاله مې مثال څه دغه یو نو مر بدل چاینیز خوراک ته مثال دا چنان لکه خوري زکه و چاینیز ورته نو گازری وی الوګي وی مثال شلغم وو کوټه کې ځنی شانس وو هر شي مې سره وکړ کټ کړو و مې زبر مته مې دیکته ورواچو یاره لسته کې 15 دقیقې بعد مې دیک خلاص کړم مې راوخست وی خو مثال خدای ست خوندې کو خوند ډیر ښه برابر شو ځکه چې نو مشان کې ګډ وډ وسر نو ما زګر سي لوب نبر تراله ما یو مرګره د سپاک پروت کمبله کې سر پټ کړای پروت زورته ما علي کسدر سوي دی ولې پروت دې ما خو ګېړه خوږي ما ته ورته وخندل مال ولې شي دی ګېړه دی ولې خوږي الله پاک دې دا درته وکړي دا چاینیز شي وو چې را باندې خوړل دي زم ګېړه خوږي اتی مال دا به دغه مشکل دی دغه مشکل باندې خو مثال هغه ډیر جالب دی مال لپاره یغه غریب ته مثال مشکل پیدا کړل مطلب دا چاینیز هغه پایله داسې و چې د مرګري ګېړه مې وخوړل او دغه د کرکټ په دنیا کې چې کله ته کرکټ کې کنه ضرور سامان اخیستل پکار دي او بیٹ بال او یو څه بل څه کړه د کرکټ لپاره قرضداري کړې ده و ولا وسم قرضدار یم د کرکټ له دنیا څخه کرکټ په شانو کې وون مثال د سیدا لوبغاړو سره هر وخت پیسې نه وي که مثال ارڅ مخیم اقتصادي ارڅ مخیم مثال چاس اقتصاد خراب یا خو بيخي غي زیاتره د سیالات مثال کله سیمه ایونټونه لا شي شروع کیږي د سپورتس دکانو ولوم زیاتره ملګری تی ورس مثال موږ پلانکای شپ کار ده تراوای خو بیا پیسې راځي ورته ژوند کې ډېر تجربه سره مخ شوی ډېر جالب سره مخ شوی او د ژوند یو جالب خاطره دي کراته وای چې هر وخت د سیزان د کینې او دریا د شي بس خاندم ولا رقم خاطرې دی خو وس فل رانه یې دي کومه یو خاطره بدرته وایم ډېر چې د خندې ذهن ته وزستي کومه یو در لغم دغه راته وای ولا کفل ذهن ته کوم نه راغلی او کوم دې ډېر جړې کوم ډېر خفقې چې دریات شي کوم خاطره خپکای مې داسې ما بعد تر اوسه کرکټ کړای وای مثال بد خاطره ده د ما لپاره بد خاطره بولي بدقسمتي بولي مثال د ما بیغوري بولي بیغوري بس څورته یم مثال کوم شي سپکار دغه ما کړی نور سبو یم چا باندې ملامتي واچوم ځانې واچوم ټولنه واچوم مثال کوم مشران حالات راکو که بخت راکو هر څه چې وګزاري سخت راکو اوس پته نه لګیږي چې حالات دې بخت وز مثال د سي ګنګسا وایم مثال دا وس زه په غلط روان یم که مثال دا کوم شي چې دی هغه صحیح نه کوم او کو خلق نه دي صحیح خلق بنه یادوم مثال مسؤلین تشویش کی وو ګنګ سم ما سره مثال د خپل غلطی راته معلومیږي نه په پوهیږم چې غلط یم که صحیح یم مثال د حالات رسیدل یم سړی نه لار خطا سي مثال زه وڅ شي وکم د حالات سره مخسوي د ژوند کوم پړاو د ډیر خوخيږي ځواني ماشومتوب بوډاتوب ولا خو کله چې ډیر کله هم کنه د ځوانان سره ملدل خپل مخه بچیر تللو کور ته مثال چکر ته حجرو دی حجرو ته تک مثال خپل مخه موټر سایکل ورستل کور نه مثال چیرته تک د ستوک بنو مثال چې هغه کاوس چیرې زی چې اته دغه اختانو کې سټایل هم سم نه پرې خو دا وختونه په مونږ هم تیر شي مثال دغه شی باندې ما ترونه بمو پلار بمو
ډېر مثال ډېر به تهدیدول موږ کلی کې موږ خولۍ نه دي بالکل دا الحمدلله موږ تاسو پښتانه ډېر درانه خلک دي دا سرتور سره هم لا نه ګرځېدل خو ما داسې مثال اساسیت غوندې خولۍ مې خوند نه راکړ چې کله به لږ سایډ ته شو به جب کې به یې واچول راخیستله به مې نه خو مثال ډېر وارې خفه کړی مې ترونو مثال کورنۍ دا مثال ښه کار نه ده خولۍ په سر کوه موږ ماحول د کلي ماحول دغسې و دا ښاري او کلیوالي ماحول ډېر فرق کوي مثال ډېر هغه ډېر خفه کړی یم دغه شیانو باندې خولۍ په سر کړم ډېر بندیزونه در باندې تېر شوي لږ مثال رالوی شوم اتې مثال هغه شیان اتې نو مې تره سره راته ویل مې پلار سره راته ویل مزې وي مطلب دا دی چې ځواني دې خوښېږي ځواني مې خوښېږي اگر که تکلیفونه ډېر دي پکې مثال ډېر فکرونه یې سړي سره مثال د آینده جوړولو مختلف فکرونه خو بیا هم ځواني نعمت دی الله طرف ځواني خو عمر د خانۍ دی عمر د خانۍ که نه خان چې د چا دیرې ته ځي قدر یې وینه بېشکه ځواني ډېر ښه عمر نو خدای پاک دې وکړي چې دا ځواني موږ تاسو ته ښو کارو کې مثال خپل مسلک او د الله په رضا کې تېره کړو ژوند کې کوم ډول خلک ډېر بدې راځي یاره بد مې له چا نه راځي کوم ډول خلک دې بدې راځي چې کومې ځانګړتیاوې ولري هر انسان کې مثال ښه او بد خویونه او عادتونه وي یو تر ټولو مثال هغه رقم خلک به د هر چا مثال نه خوښېږي هغه خلک مثال یو مجلس کې یو خبره واوري بل مجلس یې رسوي BBC راډیو راډیوګان سلزانه جوړ کړي هغه رقم خلکو سره مې مثال لیدلي مې دي شخصا نه غواړم چې ورسره مجلس وکړم لا ورسره کښېنم یو هغه خلک تا سره مخامخ ډېر خواږي داسې کیسې درته کوي ته به وایې دا مې والا تر ټولو نږدې ملګری مثال وفادار مثال ورور مې ده داسې او شاته دي چې مثال بیا تا نه پناه شي لا مثال در چې لرې سي بیا چې نور خلک بیرته کیسې تا ته کوي مثال کومه بده چې بیا درپسې راخوشي کوي خو مثال بیرته چې ما ته رارسوي هغه خلک هم لا خوند نه راکوي باید بیرته تر ما نه وای رارسېدلي خو بیرته رسېږي مثال دا وخت او حالات دغسې مثال خامخا به داسې هغه سره مخ کېږي کیسې به هم کېږي واده دې کړی الحمدلله په رښتیا ګپ خو نه در سره لګوم څو بچي دي نه لرم بچي نه وی واده شوی واده د کورنۍ په خوا شوی که په خپله خوښه کورنۍ په خوښه واده مې کورنۍ په خوښه کړه نو مسافري څومره سخت دی مسافري نو خامخا سخت دی مسافري خو ما ته کوي چې مسافري د هر چا لپاره سخت دی هر څوک غواړي خپلې کورنۍ سره واوسي خو مسافري سخت دی وله وروستۍ پوښتنه به درنه په شخصي ژوند کې کوم به بازو لنډو پوښتنو ځوابونه ته صحیح ده وروستۍ پوښتنه کومه ده اتا زرمل یو تر ټولو بد عادت یو تر ټولو ښه عادت کوم یو دی تر ټولو ښه عادت مې سیده که نه په ډېر سخت حالات کې مثال ما خوله باندې مسکا مثال خوند راکوي مثال چې تروشه ټنډه نسم نیولی سي ځینې داسې ګونځې ټنډه چاته نیولي له تروش مخ نیولی چا زړه نسم ماتولی دا تر ټولو ښه عادت دی مثال ما ډېر وړ ځان نظمولی ده مثال ډېر سخت حالات سره مخ شوی یم خو ما د چا زړه نه ده مات کړی دوهم او بد عادت مې دا ده که نه همیشه زیاتره وخت ځان نه خفه یم خپل ځان نه خفه یم مثال داسې خفه یم څه دا ځینې هغه ښه عادتونه سړی خفه کوي دا بیا زما بد عادت یعنې بېرته هغه ځینې وخت دا خلک داسې یو کړنه ترسره کړي چې تا په خپل ښه والي بېرته خفه کوي مثال اتې بیا زیاتره وخت یم د بیا ځي واوسېږم مثال چا سره مثال اتې خوند نه راکوي چې چېرې لاړ شم مثال چا سره چکر یې ووامه سړی ډېر خفه یې د بیا ځي دا اتې بیا د بېځایتوب ډېر خوند راکوي کوم رنګ ډېر خوښوې کالو کې که په انسانانو کې عموما په ژوند کې کوم رنګ ډېر خوښېږي سپین او تور دواړه مې خوښېږي کوم خواړه ډېر خوښېږي سبزیانې مې ډېر خوښېږي مثال موږ هسې بیا د دې مثال کرکټ په ژوند کې ډېر خوړلي خوراکونه چې دي لوبیا مې ډېره خوښېږي ډېر خوند راکوي او غوښې خو به نو د چا نه خوښېږي غوښې خو هر چا ته خوند ورکوي سر بې ماتو غوښې خو بیا افغانان خو ماشاءالله بیخي ډېر روش او کړایانې او دا شی موټرو کې د کوم موټر خوښېږي
ولا د موټرو کې مې د خوښې موټر سي دي که نه هر څوک هیله لري داسې شوق نه لرم د موټرو چې مثال زه باید ښه موټر کې وګرځم مثال زه ځان داسې شوق هم زما پوښتنه دا ده چې موټر د کوم موټر وخت د موټر نوم راته واخله موټر کمپنۍ نوم که د خالي هغه موټر نوم موټر نوم واخله کمپنۍ خو ډېرې موټرې جوړوي هره کمپنۍ کې څو رقمه موټرې جوړېږي مثال ډېرې ښې موټرې دي واقعا ډېرې ښې کمپنۍ دي ما کراون ها او چکر دی کومو ځایونو ته ډېر خوښېږي کومو ملکونو ته ملکونه خو ډېر داسې ملکونه دي چې مثال ورتګ غواړم اوس خو مثال زیاتره خلک دوبۍ ته ډېر هغه کوي دوبۍ ته یو چکر ووهي مثال دوبۍ سره خو که موږ کرکټ ته راسو دوبۍ سره خو کېدای شي موږ سره کار بیخي ډېر شي خدای دې وکړي چې موږ یو کرکټ ته راسو سنګاپور ښار ده که هېواد ده لیدلی یم د په ویډیوګانو په هغه کې مثال هیله لرم چې ورسم ترکیه لندن برطانیه مثال دا په هغې کې زیاتره مطلب ټول هغه د بیسټ کانټریز مثال داسې هیله لرم که نه چې ټول نړۍ باندې راوګرځم د هر نژاد هر مذهب او هر رقم خلکو سره یو ځل ووینم مثال ورسره کښېنم ورسره ووینم نو ته به کرکټ کې که ته به دا کې خو مثال ما سره چې وخت پیدا شي وخت پیدا شي زرمن را به شو لنډو پوښتنو ځوابونو ته په یو برخه کې به راته له څو انتخابونو یو انتخاب او په یو برخه کې به پوهونه سره ځواب راکړي صحیح ده رښتینی انتخاب رښتینی خوښه لومړی خو په افغانستان کې په سپین بالینګ کې لږې خبرې وکړو یا دا چې لومړی به په ټاپ آرډر خبرې وکړو ځکه ته په خپله ټاپ آرډر بیټسمین یې کوم یو ستا لپاره ډېر په زړه پورې دی لومړی رحمان الله ګربز که صدیق اتل رحمان الله ګربز رحمان الله ګربز که درویش رسولي رحمان الله ګربز درویش رسولي خو کله ټاپ کې هم راځي کله وروسته هم راځي نو خیر مثال ذوق او هغه دی یو چا لوبه کول مثال خوند ورکوي رحمان الله ګربز که ابراهیم زدران رحمان الله ګربز رحمان الله ګربز که محمد نبی بیټینګ کې رحمان الله ګربز رحمان الله ګربز که ګلبدین نایب الله چغال راونډر هم دی خو کله کله مخکې راځي ټولو ته ډېر احترام لرم ټول د موږ ملي اتلان دي خو بیټینګ سې مې خوښېږي د رحمان الله ګربز په وروستیو کې په ټول افغانستان کې درته په ټاپ آرډر کې تر ټولو زیات د خوښې پلیر کوم یو دی مثال هغه ممکن هغه نومونه ماته ذهن ته رانشي د ګربز سره څنګه مثال ما سره د فارمټ ډېر فرق کوي اوس مثال اوډیای کې سینما ډېر خوښېږي مثال دغه بیټینګ او دغه مثال بیټینګ او دغه کرکټ هم زه لږ یو څه سره تشویق کړم یو وخت کې مثال کشر سوه مې ډېر نور علي زدران ډېر به مثال دغه بیټینګ ډېر تشویق کولم او لږه وروسته حاجي صاحب رحمت شاه او ابراهیم په اوډیای کې اوډیای لانګ اوږد فارمټ کې ټي 20 کې رحمان الله ګربز نو واخو ټول هېواد ته معلومات مثال شارټ فارمټ کې د هم انتخاب خو نشته بیټسمنانو کې یاره شخصا دغه سي ما سره د فارمټ کې فرق کوي ابراهیم او رحمت شاه مې خوښېږي او شارټ فارمټ کې ګربز نور شارټ فارمټ سپین بالینګ کې مجیب زدران که نور احمد لکنوال مجیب زدران که قیس احمد مجیب زدران که څه نومېږي بالر غضنفر الله محمد غضنفر دواړه ښه سپینران دي مستر سپینران دي مثال پرته له شکه چې د یو په استعداد کې هم وړتیا شک نشته خو نن سوالاتو کې دواړه ښه دي یو ځکه بیا بل اپشن هم لرو مجیب سینیر ده مجیب زدران که راشد خان دواړه د افغانستان اتلان دي خو راشد خان یعنی تا ته په افغانستان سپین بالینګ کې تر ټولو د خوښې زیات او بهترینه پلیر چې دی
هغه راشد خان. ها نړیوال کرکټ ته بل وګرځېږو. په نړیوال کرکټ کې دي په دغه څو غوره بیټسمنانو کې چې ډېر ښه لوبېږي او ډېر داسې عجیبه کرکټ کوي، څوک ډېر خوښېږي؟ ویلیمسن که وراټ کوهلي؟ وراټ کوهلي. وراټ کوهلي که بابر اعظم؟ معلومه خبر ده وراټ کوهلي. او ورسره څنګ کې وراټ کوهلي کې د هغوی د لوبډلې یو بل غوره پلیر چې ډېر ښه کرکټ یې ترسره کړی دی، روهت شرما. وراټ کوهلي سره څنګ کې بیا روهت شرما. یعنې په دې څلورو پلیرانو کې تر ټولو غوره پلیر چې دی روهت شرما. ها اوس به راته ته یو نوم اخلي، زه ترنه پوښتنه کوم. په نړیوال کرکټ کې د T20 تر ټولو بهترین بیټسمین څوک دی؟ یو نفر اوس وخت کې په ټوله دنیا کې، په ټول کرکټ کې چې تر ټولو غوره بیټینګ ترسره کوي او ښه پلیر دی؟ ابھیشیک شرما. تر ټولو بهترینه بالر د T20؟ بمرا. په سپین کې راشد خان. او تر ټولو بهترین وکټ کیپر په نړۍ کې اوس حالاتو کې رحمان الله ګرباز. اوس به په عموم کې په نړیوال کرکټ کې تر ټولو کلاسیک بیټسمین څوک دی؟ په نړیوال کرکټ کې تر ټولو کلاسیک او ټیکنیکل بیټسمین په T20 کې څوک دی؟ T20 داسې دا مثال هغه اګریسیو کرکټ دی، هلته کلاس کې ده، خو هلته مثال زیاتره وخت هیټینګ موډ کې سړی کلاس دومره نه ښکارېږي، خو بیا مثال هر پلیر خپل کلاس او خپل کوالټي مثال. نو کلاس معلومه خبر ده، مثال ټیکنیکلی څومره سټرونګ ده وراټ کوهلي، منټلی او ټیکنیکلی ډېر سټرونګ ده. او نورو کلاس بیټسمنان به څوک در وښیم؟ ابراهیم ځدران مثال ماشاءالله ټیکنیکلی ډېر سټرونګ ده، ښه ده، هم سپینر ښه لوبوي، هم فاسټ بولر ښه لوبوي. او د هیټینګ هغه ته که راسو بي ډي ویلیر مې ډېر خوښېدو، ښه هیټینګ یې کاوه، مثال هغه شاټونه یې واله د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کوي. نن سبا تاسو فکر کړی هغه پلیران خلک ډېر خوښوي چې مثال هغه اګریسیو کرکټ کوي، هیټینګ کوي، مثال چټکه لوبه کوي. مثال ابھیشیک شرما یې در واخلئ، مثال اگر که ورلډ کپ کې ډېر فلاپ هم دی، خو بیا په ټوله نړۍ کې د خوښې لوبډله هند او ساوث افریقا دواړه ډېر مې خوښېږي. و مثال داسې لوبډلې دي چې د هغو لوبه نه وي، زیاتره لوبې ګورم هم. او ستا لپاره تر ټولو بهترینه کرکټ لیګ کوم یو دی؟ IPL. او غواړې په کومه لوبډله کې په IPL کې ولوبېږي؟ دوه لوبډلې، پنجاب کنګز او RCB. ځکه چې یو وخت کې بیره کې راهول، هلته وراټ، دواړه مې خوښېدل. او د کرکټ نړۍ کې به وروستۍ پوښتنه وکړم، صحیح ده؟ په کرکټ کې د کوم پلیر په ریټایرمنټ ډېر خفه شوی؟ ریټایرمنټ بیخي مثال د کرکټ نه استعفا کړي بي ډي ویلیر، او ورسره په څنګ کې وراټ د ټیسټ او 20 فارمټ نه تګ ډېر خفه کړی. مثال دغه داسې خلک وو چې ما لا غوښتل چې مثال دوی سره خلاف لوبه وکړم، مثال لوبې ورسره وکړم. او فلم ډېر خوښوې که ګیم کول؟ یاره ګیمونه مې نه خوښېږي مې، خو مثال نه یې کوم. بیخي ما موبایل کې وګورئ بیخي به ګیم نه وي پکې، یو ګیم که یا د موبایل خپل ګیم هغه کوم. فلمونه خوښې؟ فلمونه مثال داسې فلمونه هغه سړي ته یو هغه ورکوي، یو ایډیا ورکوي، داسې مثال لکه مهندر سینګ په دوني په هغه باندې جوړ شوی ده، مثال دغسې داسې سړی موټیویټ کوي. کوم هیروین دی په کرکټ کې نه په ډېره بخښنې سره په فلم نړۍ کې خوښېږي؟ فلمي ستوري ښه فلمي ستوري کوم هیرو دی خوښېږي، کومه هیروینه دی خوښېږي؟
یاره دا اگر که موږ د ټولنې خلاف کار هم د مثال دا فلمونه کتل او هغه خو مثال هیروګانو کې ټایګر شروف او خانان سلمان عامر او شاهرخ خان او په هیروینو کې هیروین کې څوک د خوښې وړ نه لري خو ګوري فلم کې سي نو خامخا وي ګوري. داسې کرکټ لوبډله هم شته چې ستا بدې راځي په نړۍ کې؟ و کومه لوبډله ده؟ شاید په هغه باندې تر ما تر ښه پوهېږي چې کومه لوبډله وي. پاکستان لوبډله کې د کوم پلیر ډېر بدې راځي؟ ما سره ته ویلي دا به که زه داسې خبره وکړم چې ما پلانکی پلیر راځي مې بد مې راځي ترې داسې نه داسې بد مې راځي که زه اوس داسې خبره وکړم چې ما پلانکی پلیر بد ایسي دا کېدای شي د انسانیت بې احترامي وکړم نه غواړم چې نه وخت شته دی ضرور شته دغه لوبډله کې دروغ وایي ضرورت ډېر عظیمه ګناه ده خو کله چې داسې وخت چې ضرورت وي مثال یو څوک له مشکله راګرځي د چا د زړه د خوشحالېدا لپاره کله ملګرو نه پټېږي؟ یاره ما تا ته مخکې مو ویل چې داسې ما بد عادت چې ده که نه کله غواړم یوازې واوسم مثال ضرورت په وخت کې نه یم پټ شوی خو پټېږي خو داسې وخت راغلی ده ډېر مثال نه یم پټ شوی خو کله مثال داسې چې نه غواړم چیرې لاړ شم بیا پټ شوی. موسیقي اورېدل خوښې؟ یاره دا وروستیو کې خو بیخي نه مثال جیم کې هغه سړی اوري ریمیکس له دغه شي اوري د سپورټس اړوند هغه اورم نور خاص شوقي نه یم. او د چکرو په دنیا کې چکر ملګرو سره خوښې که له کورنۍ سره؟ والا تر اوسه پورې خو له کورنۍ سره چیرې چکر ته نه یم تللی مثال ملګرو سره ډېر چکر ته تللی یم ملګرو او کورنۍ دواړه چکر ته لاړ خو ملګري بیا داسې وي که نه سړی ته ګپ لګولی شي مثال خبرې کولی شي کورنۍ مشرانو تر مخ بیا کله سړی ګپ لګولی شي. په وروستیو کې د ناویلو کیسو پاډکاسټ کیمرې او میکونه ستاسې په خدمت کې دي. تر ټولو ستر ارمان څه دی؟ وروستۍ هیلې څه دي؟ شخصا د ما که د ټول هېواد لپاره ستا لپاره د هېواد لپاره په زړه کې دې څه پاتې دي هغه راته ووایه. والا زړه کې خو دغه هیلې دي ما شخصي خپل کومې هیلې چې دي مثال زه غواړم چې یو ځانګړی نوم واوسم نه داسې یو ښه کرکټر صحیح ده غواړم یو ښه کرکټر واوسم داسې مثال عام له ټولو جلا کرکټر واوسم د هغه سره په څنګ کې باید یو ښه شخصیت واوسېږم مثال خلک د سکون احساس را سره وکړي نه د ډار داسې یو انسان باید واوسېږم. او بل د هېواد لپاره ډېرې هیلې دي مثال غواړم چې خپل هېواد په هغه حالات کې ووینم که نه چې زموږ خلک نور له بېوسۍ ونه ځورېږي مثال زموږ هېواد ځان بسیا هېواد دی مثال هر اسانتیا چې انسانیت او زموږ ولس ته پکار هغه موجود دی زموږ په هېواد کې مثال زموږ خلک ونه ځورېږي دا تر ټولو غټه هیله او هغه مې ده ارزو مې ده چې خپل هېواد کې په هر ولایت کې خلک خوشحاله ووینم خوشحاله وګورم او مثال په هېواد کې غم کم نه وي مثال خوښي دا مې غټه هیله او ارمان ده. ډېره زیاته مننه عطا زرمل چې راغلې زموږ بلنه مو ومنله او زموږ سره مو د خپل کرکټ د خپل شخصي ژوند او خوښو په اړه خوندور مجلس وکړ خوندورې خبرې مو راسره وکړې. ډېره مننه چې ما ته د خپل قدرمن وخت راکړ تاسو څخه ډېره مننه کوم عزتمن اوسئ مننه خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو د افغانستان د کورني کرکټ ځوان ټیلنټ او استعداد عطا زرمل څوک چې به په راتلونکي کې د افغانستان د کرکټ لپاره د نړیوال کرکټ لپاره یو ستر نوم جوړیږي او موږ تاسو د افغانستان هر ځوان او هر وګړی به پرې ویاړ کوي. نن پاډکاسټ کې سره په خپل ژوند باندې عجیب او حیرانونکې خبرې وکړي خوندورې خبرې وکړي تر بیا چې د یو نوي میلمه سره په نوي پاډکاسټ کې حاضرېږم تاسې په پاک او له ازال رب سپارم ښې چارې.